د هر انسان په ژوند کې ازموینې خامخا راځي، خو هیڅکله هم مه وارخطا کېږه او دا هم په یاد ولره کله چې ته یو څه ترلاسه کول غواړې او د هغه دپاره هلې ځلې کوې خو نه یې شې ترلاسه کوی، نو وپوهېږه چې په دغه څه کې ستا دپاره خیر نشته. الله تعالی فرمایي بعضې وخت به ته یو څه خوښوې په داسې حال کې چې په هغې کې به ستا دپاره خیر نه وي، او بیا به بعضې وخت ته یو څه نه خوښوې په داسې حال کې چې په هغې کې به ستا دپاره خیر وي. په هغه څه چې الله پوهیږي موږ نه پوهیږو. توکل علی الله، ژوند به دې اسانه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه د قرآن شریف داسې یو آیات پیژنم که څوک یې زده کړي او په هغې باندې عمل وکړي نو د هغه دپاره دا یو آیات ټول عمر کافي دی او د هغه د ټولو مشکلاتو او ټولو غمونو دپاره دا یو آیات د قرآن کافي دی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زر یې موږ ته ووایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وی فرمایل الله تعالی فرمایي که څوک پرهیزګار شي، تقوا اختیار کړي، نو الله تعالی به هغې ته د مشکلاتو نه د وتلو لار پیدا کړي. هغه به د هر مشکل نه راوباسي او هغه ته به د هغه ځای رزق ورکړي چې له کوم ځای د هغې ګمان هم نه کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه کس چې په الله کلک یقین ساتي او بیا یقین همداسې پاتې کیږي نو الله تعالی د داسې کس د هر کار دپاره کافي دی. سبحان الله.